مولوی عبدالکبیر د امام ابو حنیفه ملي او نړیوال نندارتون په اختتامیه مراسمو کې د ځینو هیوادونو لخوا پر افغان صادراتي توکو د مالیې لوړول ناسم کار وباله او زیاته کړه اسلامي امارت د سوداګرۍ لپاره بدیلې لارې په واک کې لري. مولوی عبدالکبیر د وچې میوې د بسته‌بندۍ او صادراتو ټولنې د نوي رئیس او مرستیالانو د معرفي په غونډه کې ویل اسلامي امارت د سوداګرو هر ډول ملاتړ کوي او د ستونزو د حل لپاره یې هڅې نه دریغوي. مولوی عبدالکبیر د سوداګرۍ او پانګونې خونې له غړو سره د لیدنې پر مهال له ټولو سوداګرو مننه وکړه چې په هیواد کې پانګونه کوي او په سختو شرایطو کې افغانان یوازې نه دي پریښي. مولوی عبدالسلام حنفي د سرې میاشتې ځانګړې اونۍ د لمانځغونډې پر مهال دا اونۍ د بېوزلو د لاسنیوي لپاره موقع وبلله او له شتمنو افغانانو یې وغوښتل چې د بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. ډاکټر مولا عبدالواسع له ځینو افغان سوداګرو سره په لیدنه کې وویل په ګډه به د امنیت د ټینګښت، اقتصادي ښېرازۍ او د هیواد د ځان بسیاینې لپاره کوښښونه جاري ساتو. مولوی عبدالکبیر کاپیسا د سفر پر مهال یوې سترې ولسي غونډې ته وویل په هیواد کې حاکم اسلامي نظام په بې شمېره قربانیو رامنځته شوی او ټول افغانان د دغه نظام د ساتنې او ملاتړ مسؤلیت لري. مولوی عبدالسلام حنفي د جوزجان ولایت له ځینو سیمه ییزو مسؤلینو سره په لیدنه کې وویل د اسلامي امارت د مسؤلینو دروازې باید د هیوادوالو پر مخ پرانیستې وي او د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. او ملا عبدالغني برادر اخوند د کرنیزو او مالدارۍ محصولاتو یو دېرشم خزاني نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې وویل د اسلامي امارت له حاکمیت سره کرنې ته پاملرنه زیاته شوې، د کوکنارو کښت صفر شوی او د بدیل معیشت مختلفې پروژې د پلي کېدو په حال کې دي.